خو دلته بیا دا متل چې وایي په تیارو پسې رڼا وي ډېر ښه صدق کوي. هیچا فکر نه کاوه چې د وینو روانې ویالې به هم یو وخت وچیږي. وژنې، چاپې، ربړونې، ورانۍ او یرغلونه آن په تقدیر بدل شوي وو، او د هغو مجاهدینو په سرښندنو، فداکاریو او اتلولیو بدل شو چې د همدغه بې اسرې او بې ګناه مظلومانو، یتیمانو او کونډو رنډو لپې لپې دعاګانې ورپسې وي. الله اکبر، پرته ماشاءالله ماشاءالله. الله اکبر، الله اکبر. بالاخره درون سهار په تکل سرسپارلي سرببر او په خاورو خړ شازلمي راولاړ شول. 20 کاله یې د غربي ښکېلاک د مجهزو وسلو او ټانګونو پر وړاندې خپلې سینې سپر کړې.